نثار محمد خان خدای پاک ته وبخي هغه یو کتاب لیکلی او سپین تمبل زه چې اوسګار ما کتاب ګورم چېرته ښکلی کتاب مې خوښ شي نو هغه زمانه کې به ما د ډان اخبار لا یا نیوز اخبار لا دیله به ما یو ریویو ولیکله په هغه کتاب باندې چې ما هغه ریویو ولیکله د هغې نه 10 کاله پس ډاکټر متین صاحب یو پروګرام کړی نو نثار محمد خان ما ته وایي زه خو تا پسې ستړی شوم په ګرځېدو مې زه نه وم مې اوس راغلی یم هغه د میوزیک په هسټرۍ باندې هغه کتاب لیکلی دی سپین تمبل چې دا میوزیک په مې هغې کې ګواه کړې ده او د پښتو د میوزیک چې کوم تاریخ دی هغه کې بیان کړی دی نو ما ورته مې چې ما خو په میوزیک کې پی ایچ ډي نه ده کړې نو ته دا په میوزیک دومره پوهېږې څنګه مې دا خو چې زما ذهن ته سره راتله هغه مې لیکلي دي وایي زما یو بل سوال د ذهن کې وایي پښتو څه ته وایي وایي پښتو څه شی دی زما نه څوک تپوس وکړي وایي زه به یې څنګه ډیفاین کوم ما ورته مې زه په بل څه نه پوهېږم خو زما ترونو جګړه کړې وه په حجره کې مونږ ناست او هغه روغه په روغه کې روانه شوه روغه کېده او په روغه کې روانه شوه نو هغه بیا کېده نه نو د ټول کلي مشران را ټول شو زمونږ حجرې ته او زما پلار ما ته ووایي وایي زه دې جرګه کې نه کېنم او تو حجره کې یا چې اوبه خلکو له ورکوه او زه نه کېنم نو زمونږ مشرې تره چې دی راغی نو هغه ما ته وایي پلار دې څه شو دلته د کلي مشري به زما د پلار وه نو ما ورته مې خو کور دی وایي ولې جرګه کې نه کېني مې هغه وایي چې نه زه نه کېنم جرګه وایي زه یې لیدی شم ما ورته مې راځه کور ته لړو نو زما پلار ته وایي چې ته ولې نه کېنې جرګه هغه ورته وایي تاسو چې په چا باندې ګزار کړی دی وایي زه چې په اول کې وم نو زما پلار په هسپتال کې پروت او دې سړي یې خدمت کړی دی نو دا داسې ده چې لکه زما په پلار تاسو ګزار کړي نو زه دې جرګه کې څنګه کېنم نو کاکا سرکته که را روان شو حجرې ته او جرګې ته وایي زما ورور خفه دی تاسو چې څه وایې ما ته منظور ده او روغه په دغه وشو پښتو دغه وه چې مشر به خپلو نوسو ته وي چې دې کورنۍ ما سره ښېګړه کړې ده د دې سپي ته به پرش هم نه وای او په دک کې پښتون کلچر چې دی هغه درونو مو آبادو مو دې کې د سکندر مقابله کړې ده دې سره جغرافیه هم وه دې کې د منګولو مقابلې کړي دي نو جغرافیه ورسره هم یونیک وه خو دغه خبره پکې مو چې خپلو کې یو نو په دې وجه باندې درانو په پښتو ډېرې خبرې نه کوم ابراهم لنکن منشن شو دی چې کله د امریکې صدر شو نو په هغه کانګرس کې چا ووایي ګوره دا د چمیار زوی زموږ صدر شو هغه خبره ده واورېده چې ده خپل سپیچ کو ورته وی ما ته دا پته نه وه چې زما پلار دومره لوی سړی و چې د امریکن کانګرس کې به د هغه ذکر کي او هغه سړي ته وی تاله هم پکار دي چې خپل پلار دې څه کړی وي نو نن به منشن شوی وي ستا پلار څوک نه پېژني زما پلار ټول خلک پېژني نو لوی خلک لوی امریکنز که دا یو پښتون ته چا ویلی وی نو هغه به کنځل شروع کړي څنګه چې احمد علي خان تاسو ته ووایي فرزول به شروع کړي جګړه به شروع کړي وایي به چې دا سړی دلته یي زه به نه یم دغه خبرې به یې کولې خو دغه د لویو خلکو چې هغې کې برداشي او صبري او خدای پاک هم دغه وایي چې صبر او شکر او ذکر دا خپل کوي